کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت ورونو غواړي همت ورونو غاړي تلوېدلی مو خورا لوی الرحیم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. د پوهنې وزارت سرپرست د اسلامي زده کړو او ښوونکو د روزنې څانګو د نتایجو او شهادتنامو برېښنایي سیسټم پرانیست. د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو او د ښوونکو د روزنې څانګو د نتایجو او شهادتنامو برېښنایي سیسټم د یو لړ شاندارو مراسمو په ترڅ کې د یاد وزارت د سرپرست الحاج مولوي حبیب الله اغا لخوا په رسمي ډول پرانیستل شو. په یاده غونډه کې د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق د دغه وزارت یو شمېر مرکزي رئیسانو د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نور الحق انور او د یو شمېر نورو وزارتونو لوړ پوړو میلمنو هم حضور درلود. اوس الحمدلله موږ د شهادتنامې 200 افغانۍ اخلو. بیا مو قرارداد کړی دی د افغان پوسټ سره التې شاګرد ته رسوي. تاسې پوښتنه وکړئ د جمهوریت په وخت کې به څو زره ډالر ځینې اخیستل د شاګردانو دا شهادتنامې به ورکولې او څو جعلي شهادتنامې جوړېدلې. اوس الحمدلله د دې جعلکاري مخنیوی سره د دې غربته سره د ډېرو کمو عوایدو دا یو ابتکار یو نوښت دې ملګرو وکړي. وجه دا و چې یو خو دغه خلک اهل دي د دې کار امانت اهل ته سپارل شوی دي کار اهل کار ته سپارل شوی دي. په پیل کې د پوهنې وزارت سرپرست میلمنو او په غونډه کې حاضرو کسانو ته د ښه راغلاست ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې پرمختګونو ته اشاره وکړه. د افغانستان اسلامي امارت د بریالیتوبونو ستر لاملونه کار اهل ته سپارل او د مسؤلینو ترمنځ په ورځنیو دندو کې د اخلاص، شفقت او پاک احساس شتوالی دی. ورپسې د چارو ادارې لوی رئیس هم د موضوع په اړه خبرې وکړې او ویې ویل د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د نتایجو او شهادتنامو په برخه کې د برېښنایي سیسټم جوړېدل یو نوښت دی. نوموړي له مسؤلینو وغوښتل چې خپلې ورسپارل شوې چارې په ډېر صداقت او اخلاص سره ترسره کړي. په ورته مهال د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین او نورو ویناوالو هم د موضوع په اړه خبرې وکړې او دغه برېښنایي سیسټم یې د نتایجو او شهادتنامو د روڼتیا ساتنې په ویش کې د چټکتیا او نورو برخو کې خورا مهم وباله. ما ته د شکر جیدا ده الله تعالی دې موږ رهبري ته نور هم توفیق ورکړي. الله تعالی دې حفاظت وکړي چې هر وخت کې د شهادتنامو ریاست کې ما ته ډېر امین خلق ډېر کمالداره خلق او ډېر نیکان خلق راکړي. دغه راز په یاده غونډه کې د پوهنې وزارت مشرتابه د کیفیت تضمین معین او یو شمېر هغو کارکوونکو ته چې د یاد سیسټم په تأسیس او جوړولو کې زیار ایستلی و ستاینلیکونه او د اعزاز پګړۍ ورکړل شوې. په پای کې په نمونوي ډول د مدارسو 10 تنو فارغانو ته برېښنایي شهادتنامې وویشل شوې.